ښځینه لیکوالانو په منځ کې تر ټولو سخت تعصب یعنې کوم یو دی ستاسو په تجربه؟ څنګه د ښځینه لیکوالانو په منځ کې ټولو نه سخت تعصب کوم یو دی تاسو؟ تعصب زه کلثوم زیب یم، انا زه نه غواړم چې بله کسه دا زه نه یم، دا د عامو ښځو خبره کوم که نه. نو وایي فلانی مخکې شوه، دا ته وګوره فلانی مخکې شوه زه پاتې شوم. نو خپله دا فلانی چې مخکې کېږي نو په ډېر محنت مخکې کېږي، هغه څه کوي نو مخکې کېږي. هسې شاعرانو په منځ کې خو دا تعصب روان نه، دا خو په سړو کې هم دی ښځو کې هم دی. ښه بله خبره دا ده چې دوه څیزونه دلته زه کوم. یو هغه ښځه ده چې لیکونکې ده، پیدایشي لیکونکې ده. یو هغه ښځه ده چې هغې له بل لیکي او هغه میدان کې ده. نو زما په خیال باندې ضمیر هم یو څیز دی. که یو څیز زما د خپلې ګوتو نه دی وتی او زه په هغې باندې برید کوم، دا غلطه ده که نه. لکه ټیک دی مشهورتیا ده، زه به بطور کلثوم زیب شاعري نشم کولی، زه به غزل نشم لیکلی، زه به نظم لیکلی شم، خو ما له خدای دوره قدرت را کړی چې زه نثر لیکم، نو زه د هغه ولې ټرای نه کوم. ضروري خو نه دی چې زه شاعره یم خامخا نه. مضمون لیکلی شي، ته کالم لیکلی شي، ته افسانه لیکلی شي، ته کیسه یې لنډه لیکلی شي. اکثر ما نه دا جینکۍ تپوس کوي چې میډم ورته وایم نه دا افسانه نه ده، دا لنډه کیسه یې ده. تاسو په دې ځان پوه کوئ چې په افسانه او په کیسه کې فرق څه دی. نو خبره دا ده چې تعصب انتهایی ډیر دی، په سړو کې د ښځو نه زیات دی او په ښځو کې د سړو نه زیات دی. نو دغه کې هغوی ته بیا لکه بعضې وخت چې تاسو سوچ وکئ ثمر صاحب نو ګناه ورته هم نشتی. د ښځې برکه په سر کړې ده، مخې پټ کړی دی، یو چا شټل کاک په سر کړي دی، یو چا تورې په سر کړي دی، خپل دغه لکه زموږ نه دی، زموږ سوابیوال چیل په سر یې، موږ په ابایه کې ګرځو. نو موږ خو دغه سماجي طور خو موږ بیخي چینج کېږو لګیا یو که نه. حالانکه چې چا موږ چینج کړو نه، د هغې ښځې جهاز هم چلی او د هغې ښځې په سړک باندې موټر هم چلی، خو موږ هغې ته یې پرې نه ښودو، موږ ته یې لاسونو ته دستانې واچولې. زه د دې څیز دغه نه یم، خو لکه چې کوم زموږ کلتور دی، کوم زموږ سماج کې را تاریخي څیزونه دي، هغه دې موږ نه پرېږدو. زه سوابیوال چیل په سر وم، زه پرې خوشحاله یم. زه سپین څادر په سر وم، زه پرې خوشحاله یم، ځکه چې زموږ ضلع مردان تقریبا سپین څادرونه دي. خو زه دې ابایه ولې واچوم؟ ابایه زما کلتور خو نه دی که نه، دا غلط دی. زه خپل کلچر په خپله میده کوم لګیا یم. نو دغه څیزونه دي، خبرې یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو زموږ ښځې په دغه کې تللی دي که نه. ټیک دی بطور مسلمان ما ته قرآن هم ویلی دی، ما ترجمه هم ویلی ده، ما ته صورتونه هم په یاد دي، زه مونځونه هم کوم، زه روژه هم نیسم چې په ما څه د خدای د طرفه راغلي دي هر څه زه کوم. خو لکه د هغې مطلب دا نه دی چې په دغه نوم باندې ښځه ته د کور په ګور کې دغه کې. نو دغه یو څیز هم دی چې یوې ښځې ته آزاد ماحول نه میلاویږي، نو په بلې ښځې الزام لګوي چې ته وګوره زه داسې یم او دا داسې یم. نو دا تعصب انساني جبلت دی، دې نه ته اخوا دې خوا تلی هم نه شي او دا څیزونو غندنه پکار ده.